پاکستان د تحریک طالبان او نورو وسلهوالو ډلو پر وړاندې اقدامات د افغانستان مسؤلیت بللی. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د ټي ټي پي او وسلهوالو ډلو اړوند مسله کې د ادعاو او تورونو پر دوام پاکستان بیا ځلې په دې تړاو اندېښنه ښودلې. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت وایان د یوه خبري کنفرانس کې د ټي ټي پي په ګډون د هغو وسلهوالو ډلو پر وړاندې د جدي اقداماتو ترسره کېدل د اسلامي امارت مسؤلیت ګڼلی چې په وینا یې د پاکستان امنیت ګواښي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان د ممتاز زهرا بلوچ ویلي په افغانستان کې د ټي ټي پي د حضور او د پټن ځایونو د شتون په تړاو یې د افغانستان اسلامي امارت ته کره شواهد هم وړاندې کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان د ممتاز زهرا بلوچ په دې اړه زیاتوي چې موږ باور لرو چې افغان چارواکي د ټي ټي پي په ګډون د وسلهوالو ډلو پر وړاندې د اقدام کولو مسؤلیت لري چې په افغانستان کې دیره دي او هلته ځایونه لري. موږ افغان لوري ته په دې تړاو کره شواهد وړاندې کړي. پاکستان باور لري چې د وسلهوالو ډلو پر وړاندې د اقداماتو په تړاو خپرو شویو فرمانونو کې باید هغه کسان هم شامل شي چې په افغانستان کې کډوال دي او دا ډیره اړینه ده چې افغان چارواکي باید د وسلهوالو ډلو پر وړاندې ګامونه پورته کړي. ممتاز زهرا بلوچ د وسلهوالو ډلو پر وړاندې اقدامات نه یوازې د پاکستان بلکې د ماسکو فارمیټ د هیوادونو غوښتنه ګڼي چې پکې د ګاونډیو هیوادونو پر ضد د افغان خاورې د نه کارېدنې غوښتنه مطرح شوې ده. نوموړي د پاکستان د سیمایزو مطالعاتو په مرکز کې د دې هیواد لپاره د افغانستان شهزادافیر سردار احمد شاکب د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې څو ورځې وړاندې پکې له پاکستان غوښتل شوي وو چې له ټي ټي پي سره د جګړې پر ځای د راټوکېدلې ستونزې د حل په موخه له تحریک طالبان ډلې سره خبرې اترې او ډایلوګ ترسره شي. ممتاز زهرا بلوچ په دې اړه وویل چې له هر څه مخکې موږ له ټي ټي پي سره د خبرو اترو هر ډول وړاندیز او سالا مشورې راډاو. موږ دغسې څه لا دې وړاندې په ځلونو ترسره کړي دي. پاکستان له هغو وسلهوالو ډلو سره مذاکراتو ته هیڅ راز لیوالتیا نه لري چې د ملکیانو او حکومتي چارواکو په وژنه کې لاس لري. زموږ په اند ورته وړاندیزونه د ټي ټي پي له لورې د وژل شویو کسانو د کورنیو له غوښتنو سره په ټکر کې دي. د افغانستان اسلامي امارت که څه هم د بلوچ تازه څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو لا د وړاندې په کراتو دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې د خپلې پالیسۍ له مخې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره په خپله د افغانستان او د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د پاکستاني لوري د دغه ادعاو خلاف سرپرست حکومت لا د وړاندې د ګڼو هغو رانکارو او داعش غړو د نیولو راپورونه ورکړي چې په پاکستان کې تر روزنې وروسته د ترهګریزو کړنو د ترسروي په موخه افغانستان خاورې ته راوستي وو. دا سیاسي چارو شنونکی عزیز په دې اړه وایي چې دا چې پاکستاني چارواکي په کاراتو دغه ادعاوې کوي چې ټي ټي پي او نورې ترهګرې ډلې په افغانستان کې دي او په ځانګړي ډول ټي ټي پي باندې ډېر ټینګار هم کوي. لا بلې خوا د اسلامي امارت چارواکي هم دا په بشپړه توګه ردوي او وایي دلته ټي ټي پي نشته. اولادو یا پاکستاني چارواکو حتی سین او شواهد هم غواړي خو پاکستاني چارواکي یې نشي احیا کولی. د پوځي چارو شنونکي بیا د پاکستاني لوري ورته ادعاوې بې اساسه ګڼي او وایي دغه هیواد د تاریخ په اوږدو کې د ښه ګاونډیتوب اصل نه دی مراعات کړی او د خپل ستراتیژیک عمق له مخې د افغانستان د ناامنه کابلو او په بحران کې د ساتلو له لارې خپلې ګټې تعقیبوي. دوی وایي پاکستان د دغه کار لپاره نیابتي ډلې ګمارلې او د همدې لاسوهنې لپاره یې دلته د نظامونو پایښت او باکاله چیلنج سره مخ کړی دی. لا د وړاندې هم د پاکستاني ګڼو پوځي او ملکي چارواکو د ورته ادعاو او تورونو په مطرح کولو سره غوښتي ځان نړۍ ته د ترهګرۍ قرباني وښیي او لا د لارې د تل په څېر سیاسي او اقتصادي امتیازونه ترلاسه کړي.